السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیلمن یم چې روغ او جوړ وي ان شاء الله الرحمن. نن ورځ په دې باندې غږیږو چې څنګه کولی شو د امریکا گرین کارت لاټري لپاره ثبت نام وکړو په آنلاین ډول. نو راځو په ثبت نام باندې نن ورځ غږیږو. لومړی به تاسو په خپل کمپیوټر کې یو براوزر راخلاص کړئ، کروم یو فیرای یا ایج هر یو براوزر چې تاسو به هغه راخلاص کړئ. کله چې هغه راخلاص کړئ نو دلته بیا په سرچ کې تاسو ولیکئ الکترونیک ډایورسټي ویزا پروګرام. ګورئ دا انټر کړم. کله چې دا انټر کړه تاسو به یو پیج راوړي، یو صفحه ورته راوړي. ګورئ ملګرو، کله چې الکترونیک ډایورسټي ویزا پروګرام کله چې ولیکو بیا انټر تاسو ووایي، تاسو به دغسې یو ډول لینک راخلاص شي. کله چې دا راخلاص نو په دې به تاسو کلیک وکړئ. لږ انتظار کوو، زما انټرنیټ هم یو څه سلو ده نو لوډ کوي. کله چې تاسو لینک باندې اوکې بیا تاسو راسئ دلته اعلان دی، دلته ګورئ بیګین انټري، په دې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړئ تاسو به د امریکا گرین کارت لاټري فارم برته راخلاص. په هغه کې تاسو کولی شئ چې خپل ثبت نام وکړئ. تاسو کولی شئ چې د فامیل لپاره هم ثبت نام وکړئ او انفرادي ډول هم تاسو کولی شئ چې ثبت نام وکړئ. نو زه کله چې په بیګین انټري باندې مو کلیک وکړئ تاسو دغسې یو پیج راوړي. صحیح ده ملګرو. په دې ځای کې تاسو څخه دغه پاس ګورئ، دغه کوم حروف چې درکړي دي انګلیسي الفبابیټ او په دې کې نمبر هم شامل دي، دغه به همدلته تاسو په دقیق ډول باندې لیکئ تر څو دوی ته معلوم شي چې د ریبورټ استفاده کوي که څه ډول استفادې څخه کیږي. نو دلته به تاسو ولیکئ کوم رقم چې لیکل سوي په موثق حرف به ولیکئ آر ایش پګ ای 5 ام ایچ په دغه ډول صحیح به ولیکئ. بیا به تاسو را سبمیټ به ووهئ. کله چې سبمیټ مو که چېرته مو صحیح لیکلي نو تاسو به د فارم به راخلاصي د ثبت نام لپاره. نو انتظار کوو تر څو زموږ لپاره فارم راخلاصي، کوم چې موږ غواړو خپل ثبت نام پروسه مخته یوسو. ګورئ ملګرو، تاسو ته فارم راخلاص شو او په دې فارم کې تاسو خپل ثبت نام پروسه مخته یوسئ. صحیح ده ملګرو. په دې ځای ګورئ دلته تاسو څخه فیملی نوم غواړي، که فیملی نوم به دلته ورکوئ، بیا فرست نیم به ورکوئ، بیا میډل نیم ورکوئ. صحیح ده. له دې څخه وروسته تاسو په جنډر برخه کې میل یا فیمیل انتخابولی شئ. صحیح ده. له دې څخه وروسته برث ډیټ د زیږېدو کال، میاشت، ورځ او دلته تاسو ورکوئ. له دې څخه وروسته کوم ځای کې چې زیږېدلي یئ همغه ولایت نوم به ورکوئ. په دې برخه کې کوم هیواد کې زیږېدلي یئ همغه ورته سلیکټ کوئ. په دې برخه کې ملګرو زه دا اوس نه کوم څه شی پکې لیکم ځکه چې بیا وخت زیات نیسي، نو زه درته لارښوونه کوم. وروسته بیا زه خپله ویډیو سکیپ کوم او فارم ډکوم تر څو وخت زیات ضایع نه سي. دلته وایي کانټري آف ایلیجیبیلیټي آف د ډي وي پروګرام. دلته کوم پروګرام لپاره تاسو انټري کوئ هغه صحیح ده یا نه ده صحیح. مثال که چېرته اوس مو خو صحیح انتخاب کړی ده نو تاسو په یس تیار آپشن وکړئ، دلته یس په دې برخه کې انتخاب کړئ. دلته البته داسې ورته وایي کوم هیواد کې تاسو زیږېدلي آیا دا صحیح ده که صحیح نه ده. که چېرته صحیح نه وي تاسو دلته راسئ، دلته بیا ورته هیواد ټاکلی شئ. صحیح ده. دې ځای څخه هم او که چېرته مو هلته پاس صحیح ټاکلی په دغه ځای کې نو بیا دلته ګورئ دا فیل تاسو ډیسیبل وي، دا کار نه کوي. نو اوس موږ خو هغلته صحیح ټاکلی ده، تاسو به یس بیا دلته خپل بای ډیفالټ شکل سره سوی. بل د انټرنټ فوټوګرافي دلته خپل تاسو خپل عکس غواړي چې تاسو به خپل تصویر اپلوډ کوئ. د دې سایز باید 1200 په 1200 پکسله کې وي یا 600 په 600 کې باید وي. دلته هغه ادرس ته تاسو انفرادي ډول ادرس ته د کوم ولایت، کوم ولسوالۍ، کوم ناحیه دلته زیپ کوډ درشکې غواړي، کوم ولایت چې دغه ولایت زیپ کوډ درشکې غواړي ملګرو. په دې برخه کې بیا تاسو لپاره کنټري سلیکټ کیږي چې کوم هیواد څخه یې. په دې برخه کې کنټري ویر لایو ټوډے
کوم مثال اوس چیرته کوم هیواد کې ژوند کوي صحیح ده. نو فلحال افغانستان کې چیرته یې نو دلته افغانستان ورته سلیکټ کړئ. په دې ځای کې تاسو څخه فون نمبر غواړي، په فون نمبر څخه وروسته تاسو څخه ایمیل غواړي، هغه فعال ایمیل چې کوم تاسو سره په ټلیفون کې فعال ده، بل همغه کانفرم ایمیل درشکې غواړي. په دې ځای کې تاسو څخه د زده کړو درجه غواړي چې په کومه درجه کې حد اقل تاسو باید یو څو زده کړې ولرئ صحیح ده. او په دې برخه تاسو وایي تاسو واده کړی یا نه ده کړی، میرډ ان میرډ تاسو کولی شئ دلته ورته وټاکئ په دې برخه کې. او په دې برخه کې تاسو نمبر اف چلډرن که چېرته دلته ماشومان ورته وټاکئ چې څو ماشومان لري، نو د هغه لپاره تاسو ته بیا چې کله کانټینیو وهي یو بیل پیج راخلاصېږي تر څو د خپل ماشومان لپاره ثبت نام پکې وکړي. چېرته انفرادي ډول دلته صفر ولیکئ صحیح ده، بس کانټینیو پرې کلیک کړئ. نو زه راځم دلته دا فورم ډکوم، د ویډیو به سکیپ کړم تر څو زیات وختونه ونیسي. او دغلته اوس ما یو څه ثبت نام پروسه مخته یوړله. ګورئ ملګرو دلته ما ثبت نام فارم ډک، دلته تاسو لیدلی هم سئ. نو دلته یو خبره ډېره ضروري ده د عکس برخه کې. عکس باید څه ډول وي؟ ستاسې عکس باید سپین بیک ګراونډ ولري او کوم سایز چې ما ویل مثال 600 پر 600 پکسله کې باید وي یا 1200 پر 1200 کې وي. نو د دې لپاره زه راځم اول عکس جوړوم. دغه عکس د ملګرو دا زه غواړم چې فارم ته فارم کې سبمیټ کړم صحیح د ملګرو. دغه عکس ده د دې سایز ګورو چې آیا دا 600 پر 600 کې ده که نه. دا تاسې کولی شئ چې ایم ایس پینټ راخلاص کړئ، ایم ایس پینټ به راخلاص کړئ. دلته په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې سایز یې ورته وګورئ چې یا ورته برابر کړئ صحیح ده. دې ځای کې فکس کولی شئ سایز ورته. اوس به دلته فایل ته به راسئ، فایل کې بیا اوپن ته راسئ. اوپن ته چې راغلی دلته به هغه عکس ورته سلیکټ کړئ کوم چې تاسو غواړئ په فارم کې اضافه کړئ صحیح ده ملګرو. دلته زه راځم دغه عکس زه انتخابوم اوکې کوم. کله دا اوپن کې دلته اوس راځو ریسایز برخه کې د سایز ګورئ که چېرته پکسل ته راسم دا 240 او په 360 کې ده. نو دا ټیک مار به دلته لرې کړئ، بیا به دلته راسئ دلته به 600 ورکړئ صحیح ده. 600 چې ورکړئ بیا به دلته راسئ دلته 600 ورکړئ ملګرو. بیا به دا اوکې کړئ. دا عکس اوس مونږ 600 پر 600 پکسل کې جوړ کړو. دا به سیف کړئ تاسې. زه بیرته په ډیسکټاپ باندې دا سیف کوم. دلته زه دا سیف کړم. سیف بیا دا بند کړئ تاسې د فارم ته کوم براوزر کوم چې فارم خلاص کړی دلته به راسئ دلته به چوز نیو فوټو دلته به خپل تصویر ورته انتخاب کړئ صحیح ده. زه ډیسکټاپ ته راځم. ما سره ډیسکټاپ کې دا عکس دلته پروت ده ملګرو. دغه تصویر ده چې ما سیف کړ. دا به اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړ نو نور کار خلاص فارم مکمل ډک شو. اوس راځو اخر کې کانټینیو که چېرته کوم ایرر وي هغه موږ ته شو کړي. مخکې د پروسې اجازه نه راکړي چې مخته لاړ که چېرته موږ سره ایرر په دې فارم کې وي صحیح ده. ګورئ که چېرته مو غلطي کړې دغلته بیا تاسو ته میسیج درکوي له کانټینیو څخه وروسته. نو زه راځم ګورم چې غلطي ماته چېرته راکړي په سره خط درته لیکلي. ګورئ دلته درته وایي تاسو د اوسېدو ځای چې اوس فلحال چېرته ژوند کوئ هغه هېواد سلیکټ کړئ. بل موږ سره چېرته ایرر نشته صحیح ده. نو چې ایرر نشته داسې به راسئ بیا به کانټینیو کړئ. کانټینیو مو چې کلیک کړئ انتظار کوو تر څو موږ بل سټیپ ته واوړو له فارم څخه. دا ګورئ ملګرو مونږ کوم ثبت نام یا فارم چې ډک کړی وي هغه موږ ته دومځلي وښود چې دغه تاسې فارم ده دغه لیکنه یا کوم څه چې فارم شامل هغه دغلته موږ ته دومځلي وښودل. ګورئ که چېرته دام صحیح هر څه لیکلي وو تاسو سبمیټ ووایئ. که چېرته غلط مو لیکلي وو خو که چېرته غلط مو لیکلي موږ ته اجازه دی پیج داخلېدو لا نه راکړي صحیح ده. دلته کینسل کوی سئ بیرته شاته هم دی سئ. دا موږ پروسه صحیح مخته لري نو دا سبمیټ کو تر څو زموږ ثبت نام په مکمل یا سکسیسفولي باندې ډول سره بشپړ شي. ګورئ ملګرو زمونږ دا کوم فارم چې ډک کړی دغه پروسه په مکمل ډول سره بشپړ ډول سره پای ته ورسېده او موږ ته میسیج هم راکړ چې سکسیس یعنې په بریالي ډول سره دغه
فارم یا کوم ثبت نام چې تاسو شروع کړی هغه وشو. دلته درته وایي که د مخکې له دې چې تاسو دا براوزر بند کړئ دا پرنټ کړئ ځان سره وساتئ. دلته نور معلومات تاسو لیکلي دي، کولی شئ چې خپل ځان سره بیا ووایئ. نو زه دا ځان سره یو ځل پرنټ کړم تر څو دومځلي بیا کوم وخت چې ضرورت وي کولی شئ دې څخه استفاده بیا وکړئ. نو زه به دا یو ځل ثبت کړم. کله چې پرنټ بټن ووهئ پرنټ بټن څخه وروسته تاسو دلته پیج راواوړي د خپل معلومات تر څو دا ځان سره سیف کړئ. ګورئ دغه معلومات دي، دغه به تاسو دلته پرنټ بټن مې پرې ووهئ دا به تاسو سره سیو لپاره یو ځای به ورته انتخاب کړئ، هلته به ځان سره ثبت کړئ. صحیح ده ملګرو؟ په کوم ځای کې غواړم زه ثبت کړم، زه دلته ورته په یو نوم سره دا ثبت کړئ تر څو تاسو معلوم شي. دا زه په ډیسکټاپ باندې ثبت کوم. دا البته سره په پی ډي اف شکل کې ثبت کېږي، هر وخت بیا دې څخه استفاده کولی شئ د ملګرو. نو دغه پروسه زه ډیسکټاپ ته راځم. ګورئ دغه په نوم هغه پی ډي اف فایل موږ سره ثبت شو. زموږ پروسه پای ته ورسېده. هیله مند یم چې د امریکن ګرین کارډ لاټري فارم لپاره ثبت نام کولو طریقه به مو زده کړي. تر بیا ښه وخت ولرئ. تر الله مل شي.